جرګې دوه کسان هغه ځای جرګې دوه کسان هغه ځای جرګې موږ راغلي سره پورې زموږ جرګو دپاره راغلي دا خو تاسو ویلو کار دپاره راغلي زما دې په الله په ذات باندې قسم وکړه الله پاک دغه د قبر دروازه مونږ ته کولاو کړ چې قبر څه شی دی په دې دنیا کې به د انسانیت ژوند تېر کړو چې انسان څه ته وایي انسان خو زمونږ ستاسو دې شکل ته نه وایي انساني ژوند خو د پوره دنیا دپاره یو رحمت دی که هغه ځناور دي که هغه ځمکه ده که هغه اسمانونه دي که هغه شپه ده که هغه ورځ ده که هغه سمندرونه دي د پوره نظام د ځنګلونو لپاره دا انسان دا رحمت دی دغه خو د خدای په دربار کې ډېر لوی مقام دی دا څومره سجاوټ چې الله پاک کړی دی که د اسمان سجاوټ دی که د ځمکې دی که د فصلونو دی که هغه د خوراکونو دی که د لباس دی که هغه د رهن سین دی څومره الله پاک چې دی دا نظام ښایسته کړی دی دا د منظرو دپاره خو نه دی دا نه د اتیانو دپاره دی نه د میخ او نه د غواګانو دپاره دی دا د دې انسان دپاره دی نو زمونږ ستاسو انتخاب د څه لپاره دی هسې موږ تاسو سوچ وکړو نه اوس په دې مجلس کې موږ تاسو ناستو بیا موږ ته مرګ نه یادېږي نو بل دې ځای نه شي موږ تاسو ته مرګ یاد شي دا خو موږ د مرګ یو لوی تیاری دپاره موږ تاسو را جمع شوي یو چې دا کم فرد زموږ د کور نه وتلی دی په ډېر ګران منزل باندې دی نه پکې د NPA چلیږي او نه پکې د ناظم چلیږي او نه پکې د صدر چلیږي او نه پکې د وزیر اعظم چلیږي نه پکې د بدماش چلیږي او نه پکې د بل چا چلیږي اوس د یو الله پاک نظام به چلیږي او دا هغې الله نظام هغه موږ ته محتاجه ده که هغه نارینه دی که زنانه دی هغه اوس موږ ته ګوري موږ ته محتاجه دی چې زما پاتې شوي خلک زما دپاره د الله نه څه غواړي که نه غواړي ځکه دغه ځای لپاره خو موږ څه تیاری نه دی کړی موږ د ژمي دپاره تیاری کوو د ګرمۍ دپاره تیاری کوو د غم ښادۍ دپاره تیاری کوو موږ د قبر دپاره څه تیاری کړی هسې موږ تاسو ته وایو موږ چې د بازار نه راځو نو د کور دپاره انګولې د چي دپاره چې دی پی چای چیني دا موږ راغلو دا ضرورت دی سبا زه قبر ته روان قبر له ما څه اخیستی تلاوت مې څنګه اخیستی دی مونځ مې څنګه اخیستی دی ما چې دی ښکلي اعمال څنګه اخیستی دي ما د الله پاک جهان څومره اخیستی دی ما د الله لوی څومره اخیستی ده ما د الله سره محبت څومره اخیستی دی زما اړه کوم طرف ته دی سبا به د قیامت په ورځ الله پاک خپل مخې ته ما له غړ تو غړ ودرئ او زما دا سینې به څیري او زما دا اړه به راوباسي الله به فرشتو ته وي دا اړه وله ومڅیرئ چې په دې اړه کې څه راوړي هسې موږ تاسو ټول ناست خلک فیصلې دې وکړو زموږ په دې اړه کې د څه جذبه ده زموږ د ژوند د بدلېدو څه نقشه شته موږ له الله پاک یو نمونه رالیږلې ده او موږ ته الله قرآن پاک صفا اعلان کړی دی وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا ای زما بندګانو ما یو نبي درلیږلی دی چې هغه نبي تاسو ته کومه خبره کوي هغه څه کوئ هغه ونیسئ فخذوه ونیسئ په هغې عمل وکئ وما نهاکم چې د کومې خبرې تاسو منع کوئ د هغې نه ځان منع کوئ چې اوس یې موږ تاسو سوچ وکړو چې د خپلو د نکونو نه واله او د سر د ویښتو پورې په دې ماشین ما څه لیبل لګولی زما مخ د چا په لیبل دی دا محمدي لیبل دی دا پیغمبري لیبل دی زما ناسته ولاړه پیغمبري ناسته ولاړه زما جامه او زما رهن سین دا پیغمبري دي حالانکه قیامت کې زمونږ دغه یو لار ده لا اله الا الله محمد رسول الله بله لار پکې نشته موږ به خپل ژوند جوړو د الله پاک د بندګۍ او خپل طرز به جوړو د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند د هغې دپاره دا غمونه دې دپاره چې الله موږ تاسو ته د خواهشاتو نه لږ غونته کې موږ تاسو ته الله دا اړه راوګرځوي لږ زمونږ دا دهان راوګرځي دنیا تباه برباد کړو رشوت کم دی ته ورسولو سود کم دی ته ورسولو ملاوټ کم دی ته ورسولو نن په رشوت کور جوړ دي په هغې لیکلي هذا من فضل ربي د ده نه به د عقل تمه وکړي د ده نه به د انسانیت تمه وکړي کور جوړ کړی دی په رشوت باندې او لیکلي دی هذا من فضل ربي کور د سود او د ملاوټ دی هذا من فضل ربي ډېر موږ لرې لاړو چې سړی حرامو ته د خدای پاک فضل وایي دی مسلمان پاتې کېدی شي لږ خو د علماو نه تپوس وکړئ چې سړی په حرامو باندې شکر وباسي دا مسلمان دی دی مسلمان پاتې کېدی شي اگر که دی کوي د لمونځونه کوي د حجونه او زکاتونه د ټولو بنیادي شی زموږ ستاسو دپاره عقیده ده چې رازق یو الله دی